په کندهار کې سږ کال پر شاوخوا 80,000 هکتاره مځکه غنم کرل شوي چې زيات یې د کندهار د ختيځ دامان ولسوالۍ په دښتي سیمو کې دي. د سږنیو زیاتو ورښتونو او کروندو کې د لندبل له امله د غنمو ټولې کروندې د سرخک په نوم له یو ډول نباتي ناروغۍ سره مخ دي. کروندګر وایي د کندهار د کرنې ریاست د ځنډنۍ پاملرنې له امله یې اتیا سلنه د غنمو فصلونه زيانمن شوي او که پاملرنه ونه سي ممکن تر دې هم د غنمو کروندې د پیر شوي مرض له امله زیان وویني. کروندګر د غنمو فصلونو کې د دا ډول مرضونو د مخنیوي لپاره د اصلاح شوي تخمونو او د کښتونو پر مهال د کرنې ریاست همکاري مهمه بولي. دولت خو نیکه شی لا کړي دي، سرخی خو یو مرض دی دلته راسي پر د غنمو باندې، یعنې د غنم په 100% کې 80% تاوان ورته کېږي. دا غنم داسې ده، مګر دولت هېڅ مراجعه نه ده کړې. د غنم په باره کې بالکل نه ده کړې. په هېڅ دغه کې معنا دا دی اوس خو دا مریضي چې راغلې ده یا د غنمو یا د نورو انسانانو در اوسه ښه شی نه دی کړی. نو دوی وایي موږ یو دغه کوو، نو والله عالم چې څه به وکړي. دغه سرخی چې ده دغه د بنج اواز موږ وایي پیدا کېږي، یعنې د خلکو چې پخوا موږ ته ویلي وایي د بنج اواز څخه پیدا کېږي. خبره نو دغه ده چې راپورته شي د غنمان وینې داسې کې لکه نرۍ وریجې شیرای وخوري. د کندهار د کرنې ریاست چارواکي هم ستونزه نه ردوي، خو وایي د کروندګرو لخوا د اصلاح شوو تخمونو د نه کرنې له امله زیات کله د غنمو فصلونه له دا ډول ستونزو سره مخ وي. د کندهار د کرنې رئیس سید حفیظ الله سیدي وایي سږ کال یې د کندهار له شاوخوا 400,000 کروندګرو له ډلې څخه 10,000 ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ورکړي چې هغوی یې د راتلونکو کلونو لپاره د ساتنې او له نورو کروندګرو سره د شریکولو پر ځای د خوراک لپاره کارولي دي. سیدي وایي د سرخک په نوم د کندهار په غنمو کې پیر شوی مرض اوس د مخنیوي وړ نه دی. بدبختانه باید ووایم په کندهار کې مسکالي بارندگی زیاته وه، حتی تر اوسه پورې بارندگی شته دی، کال مرطوب دی او زمونږ بعضې بزګرو چې دی زمونږ مشورې ته غوږ نه دی ایښی، یا دی هغه زاړه 100 کلنې ورایټیانې چې مثلا قنداري په نوم باندې مشهوري محلي نوې دي د هغې څخه استفاده کوي په خپل دغه کې کروندو کې. نو هغه زړې ورایټیانې چې هغه ډېرې حساس دي د دې مرض په مقابل کې او هغه متاثره شوي دي. د کندهار ترڅنګ په هلمند او د روزګان په ځینو سیمو کې هم د سرخک په نوم مرض د غنمو کښتونو ته زیان پیښ کړی. د کرنې مسؤلین وایي دا ډول ناروغي زیات کله د آبادو کلونو پر مهال رامنځته کیږي. قدرت الله رضوان، میلمه راډیو، کندهار.